سلام ستړي مشه د افغانستان په اړه سخت خبرونو ته ښه راغلاست. روزګان ولایت کې زابل ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو برید پایله کې څوارلس سرتیرو ژوند بللی دی. د ولي بیان زړګی ابدي وایي چې ځینو سرتیرو تکتیکي شاتګ کړی. په همدې خال کې سیمه کې سرچینې وایي د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه تر دې ډېره ده. د کورنیو چارو وزارت ویان طریق اریان وایي طالبانو د شپږو میاشتو کې 1140 چاودنې کړي دي. اریان همدارس وایي تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو بریدونو کابو 3500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې تاوتریخوالی او ملکي تلفات د اندېښنې وړ دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالی او ملکي مرګ ژوبله اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یوناما له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي د سولې نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. خو په افغانستان کې خو نړۍ جګړه روانه ده او ملکي مرګ ژوبله اوج ته رسېدلې ده. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې.